د ناسته ته بل شي کوم خوا به ویو جنین ته خو خو راځه زما ورور کړه زه بېغمه شه زما دین د دنیا خور ای جنین ته ودرېږه خبره ته کومه ته راشه ته باشه ستړې وایه خو زما خو موبایل نه علاوه جامې م راوانغېښتې مړ زه خو وایم چې هلته مونږ چېرته ملګرو کره لاړ شي پلار کره لاړو که نه نو بیا به وایي چې هلته به راپسې راشي اوس به واپس راولي ځان باندې خلک مه خبروه راځه ورور کړه زو یو هفته نه راځو کور ته چې دوی له زمونږ ارمانو که د خوښې د مور په بهانه به دواړه لاړو ته خپلې مور کړه زه خپل مور راته انشاءالله راپسې خاوند خو فعالت راشه ګوتې دسې کېمه شه زما خې خو تا له ډب در نه کړو که نه وایي ولې رانه کړه بوډا څه دی هغه تور مخې وایي الله دې ورته هارټ اټیک وکړي امین وایي ته خدای دې وکړي چې مونږ ته بېګاله باري او شکر وړي درې باندې لاس ورونه خواره کړي زه کونډې به چېرته خسته سړیتوب مړو بس ته ما ته دا دعا کوې کونډه شو زه به تا ته دا دعا کوم خدای م کونډې کراته د وخته ځه کور ته ماسپښین مه ایسارېږه یو ځای په ځای حالات ښه نه دي ته خو د وخته ځه او که نه مونږ خو در باندې خفه کېږو ځکه چې زمونږ د کره بچي په شان دي خیال دې دی پلانکي ځای کې هلکه وي پلانکۍ ویشتو ستاني ځای کې ستانۍ ویشتو بچي ډېر ته وخته خپل کور ته ځه مور به م دي مور به دې انتظار کړه چېرته دی په کومه ډډه تللی دی نو ته کوشش تا کو بچی چې ګورې د وخته خپل کور ته ځه کور ته پټېم نو خور مې ښه ده ښه ده ښه ده مرچکۍ مه راپسې یاره ناجوړه شوې و پرون مې هم ډاکټر له بوتلو څه خېټه خرابه شوې ده پته نه لګي چې لوکاټې خوړلي و که څه یې خوړلي و به داسې ولاړې دارې وارې خو ډاکټر ورته سرجربونه میکونه وکړه نو اوس ښه دی ګزاره شوې زه به ورپسې درځم چې ری وایم خور دی نه نه اوس مه راځه هغه مرچکۍ ناجوړه چې د هغې د خدمت وکړي که نه نو بیا به ورته زه ټلیفون وکړم نو بیا به پسې راشي او دا درېیمه ورځ چې د ویانې خوري او مرچکۍ خېټه یې خرابه شوې وه ته خو کور کې خو څوک ناجوړه نه 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 مور مې لږه ناجوړه وه ما بیا غیره به راشي او یوازې ښه مړه د هغې خدمت کوه تا ور د هغې نور څوک دي سلام علیکم وعلیکم السلام مرچکۍ ستړی مه شې خدای دې وبخه ګوره دا شل ځل مې ته ویلي دې غرمو ته وګوره بیمار سړی بیا دې په ډاکټرانو ګرځوم او ته راغلی دلته ناست یې مړه دې هلک ته مې نصیحت کوم ما ورته چې د وخته کور ته ځه لکه نصیحت مې ورته کوم نور مې ورته څه نه دي ویلي تا چې وې مرچکۍ ناجوړه ده خدای دې ټیک ټاک و ناجوړه شوې خېټه یې خرابه وه دادا خدای او رسول ته وګوره اخري عمر دې دی ته ته جومات کې کښېنه ته راغلی موږ به تا پسې کوم دی کې ګرځو مړه نو غلی کښېنه نو چاته نصیحت هم نشم کولی دادا کو بیا دې ما ته ووایي که نه چې طاقت ګولۍ راوړه یا مې خپې خوږېږي یا مې ملا خوږېږي او لاړ شه مرتضی نه له ایویان ګولۍ راوړه نو زه پکې نه یم ښه یاره که نصیحت مې ورته کوه مړه دا نصیحت څوک د غنمو په غاړه کوي دادا چې خو تا له ډېره ورځې بدې وویه دا لیونی شوی ده د ما زړه خراب دی که چاته نصیحت کوي نو په دې بد لګي زه بچیه زه تم ځه زه صحیح ده زه دې رغته ناست یم دې خټکو ته غیصب خان راځي که نه نو ما ته ویل له خیال ورته کوه چې دې خټکو کې څوک زه بچیه زه په مخه دی ښه خدای اوس مرچکۍ په قهر اخته کوس را باندې وچې ناقې دعوې شروع کړې دي یا خدای دې ورک کړه چې ورک شي ای خالده راشه ولې تا غرور له غاړه ورکړه چا له غاړه ورکړه ما له غاړه توبه مې خو بدرنګه جاړې دا خو د ټوله شپه خو کې یارېږم دا ولې خاوندانو روشړلو رګو نو دونه یې ګو راویشړلی دی او که نه
او زه د سواله ما ته کوټک نیولو او دې پسې ټوپک راوستو ویولم دی ته په دې څه کې تام نه ما پسې روانه کړه کوڅه چل دي دا درو تخ د ما پسې رو تختې دا وګې مې بلی تخوي دی وګې مې چې خې دي کور کې په جنگ دې کړي کو په څه کې مې بلی الله سوال شلختي پاغوي را پریو ته خور ویل ته له اول خو سړی وګوري سړی ته خور وای کنه او دا چې تم بوله راځي چې کور ته زو په کله زو اسی کب مله ورشته قسم مې دوی زما د ستا په سر قسمي نو ما دا سر دې سو وایم دا ستا د خاون کور دې وسه زغمو جوړ راځه شابه شابه د نظم در سره روره اوس در باندې تنګ شو لا خو ستا کور دم نیم درغلی راځه یتیم خانې ته بلاړ شو چې نیم د پرېږدي راځه چې راځه لاړ نه بېغیرته ته پر توکو بس لنګ واچوه اوس خو مخکې که نه ظالمانه چې په کومه ډاډه تلې ده اوس د خلکو د شرمه به نه خلاصېږو دا چېرته به تلي خو په دغه رور کره به تلي بله به خپله رور کره تلي دا وګوره اوس په د چا ډوډۍ غم اندله کوم درسو ما سره د خپل ځان غم نشته خو ستا د خدمت د راسره غم دی چې ډوډۍ دې په شلخ چې په شرمونو وشرمېدو وایي خلک وایي چې په کومه ډاډه لاړې دا هسې راته وایم چې پردی لور خور سره به ډېره ګزاره کوي نو چې دغه راته وایم نو بیا دا ښځې دا لري دا چل دي او دغه چل او دا غونډه لوبه د عثماني ښځې جوړه کړې پېمه پې غونډه رامېتوبه ما قصاص کړی خو څه مې ویلی چې په خوله کې مې ګوګړي وو ولې نه شي ویلې د کور مشر ته ما تاله واک اختیار درکړی دی واک اختیار خو دې ورا کړی دی خو چې هغې مني هغه بدماشه ده په سړي باندې نادنګ یو شپېړې وله ورکوي نو دا خاوند بیا راماده سي دلو ګمبد کې ګوره د عثماني ته مې نور د ماده هلکه داسې شی وکړه چې که ښځه را پیدا شوله نو ګوره د کور نه شړه ګوره په کور دا زما دغه ځان سره ورانوي ټول او ټیک ټاک او دغه سرخي پوډر دي دغه کوي په کوټه کې ناست دی ګوره ښځې چې تا کار ته یې مخه ته به چې ستړی مه شي په خیر اړونه څنګه ښې خیر دی که چېرته روان شوی زه خو هلته درتلم تاسو چېرته دی موږ هغه جینۍ پسې درتلو که نه خور به امدان سره راوستې وه که نه کومه خور مې کومه خور دی دغه یو خور دی ده که نه زه یې خور نه خو نیم خبر زه خو ورپسې هلته درځم اوس دا دې څه وایي دی به ووتو د هغې خو نو دویمه ورځ ده چې درغلې ده نه ده راغلی ما له مور وي ورشه ولې هغه ناجوړه هغې ته خو چې خبره وکړه سپېږمو ته دردانګي دا به ورته چې ته خبره کړې چې ته لږه معمولي خبره ورته وکړي په ځان یې راکړې او بورکۍ اخېستې او درغلې ده نو خور مو رالې اوس څنګه چېرته تلې ده وای من دې څه خبر یو خو بوکړه را په سر کړې ده د کور نه داسې راوتلې ده نو دته ما راځه چې معلومات یې وکړو نو تاسو په هغه ټیم ولې معلومات نه کولو ځه اوس ورته څه وی لکه اوس ورته څه وی هلک هسې ګپ مه لګوه را سره حقیقت دله ویم چې هغې پسې اوس زه روان یم دا څه وایي دی راځو چې څه غم یې وکړو ته راځه هلکه داسې ځو کوم خوا ځې نه د خور راله را پیدا کړې چې چېرته م تلې غوره زه به ورپسې وروسته راځه چې ته هم را سره ده که نه راځه هلکه مټکیه دغه خالد کړه نه ګورو راځئ که نه چې ویې ګورو که نه راځئ هارونه دا راته ووایه چې ګپ خو نه لګې که نه صفا صفا خبره راته وکړه دا خو د ګپ خبرې نه دي که نه دا خو حقیقت ته ویم چې نه ده راغلې دا ریان چې دا جینۍ په کومه ده دا لاسه کې د عثماني ښځه م روکړه هغه م وساتلې به دا د هغې ټول لانجه د هغې ده که نه نو ما خو تاله په وخت وي چې دا کور بیل که بیل که په خولې باندې بس برغول یې کېده چې ته څوک رانه خبر نه شي راځئ چې ویې هلکه چې سمه خبره نه شي خو له ورانه مه کوه خورې زر کوه دا کار لړې څومره ګرمي ده والله میرات بشه توبه نن خو د انور ای خبره مې ته کوله خورې وایا مغه دلګان تاریخیان د مخې م راپسې راوانړو ښه اوره کوي مونږ پسې کوو خلک سوي زمونږ د کور وځو بیخ دیوزه مونږ د راغلو الله دې الله کې یو سبا لکي بل بېګا لکي بل د نور په سبا لکي امینو شابه کار کوي خو دا وګړي راځان د جاروم کړ دا وګړه چوټه شابه ما دا څه شي دا وګدا روره غوري نخري بنه کې خا هم د خامن کړو دا زما د دادا کور دی غوري و میرا دا دې ته سره خړل خپل غری تکړه اوس د لالا دي د لالا مینه دی وګړه امون تل کراچي ته دې سره چې ډول په ملا شي کراچي ته تللی دا را بجدا خو بخیر انا دا قضیه وګورئ بشنده ودرېګه ماسي پر خور زر کا کنه والله که مسلوب تو لګیای زه خو هم د مرتکې د طرف پر ګوند بواده بای دا څه کې خواشه هغه د 22 کال مغه 15 سال کال د بوډا سړی دی کله خو دې څه مغشتي او خو چې بیا بدنامه شمه پس پینې ځای باندې به می تور داغ ولګي خو دوا کوي چې خدای یې مړ ته دا خو ځانش نه دي سپینې خو درې بل دي کین تاسو وردا ته من من راغلی دا کار کوه دغه سر ته کړي خوشاله سي خاطر کینه کنه به غیرته